نه په کار اخیستلو سره نیم دایره یعنی د نیمې دایرې برخه نو تاسو له دې نه په کار اخیستلو سره یوه پوره دایره جوړه کړئ. نو که تاسې د دایرې دوې نیمې برخې ولرئ او وغواړئ چې دواړه سره یو ځای کړئ نو تاسې به یوه دایره لاسته راوړې وي. ښه اوس به یې وګورو. دلته په دې لومړي انتخاب کې دا نو نیم دایرې نه دي بلکې د دایرې درېیمه برخه ده. نو دا انتخاب سم نه دی ځکه د دې برخو په واسطه موږ نسو کولی یوه پوره دایره لاسته راوړو. په دې بل شکل کې دلته دوه نیم دایرې سته خو له یو بل سره یو ځای سوي نه دي. څنګه چې معلومیږي له یو بل نه بیرون وتي دي نو دا هم یوه پوره دایره نه ده. خو په دې شکل کې دواړه نیم دایرې یو بل سره په سمه توګه یو ځای سوي دي او یوه پوره دایره جوړوي. نو همدا مو سم ځواب دی. ځواب به همدلته وګورو. ښه مخکې به لاړ سو. د دې کوچني مثلثونه په ګټه اخیستلو سره یو غټ مثلث جوړ کړئ. ښه دلته مثلثونه یو ځای سوي خو بیرته ترېنه مثلث نه دی جوړ سوی بلکې دا یوه څلور ضلعې ده او په دې شکل کې له دوو مثلثونو نه بیرته یو مثلث جوړ سوی ځکه چې دا غټ شکل هم دی درې ضلعې لري. یوه دوه درې او په دې شکل کې له دوو مثلثونو یوه مربع جوړه کړې خو زموږ مثلث پکار دی. نو ځواب مو دا دی. نورو سوالونو ته به ولاړ سو. د دې نیم دایرو نه په کار اخیستلو سره یوه پوره دایره جوړه کړئ. دې شکل کې خو نیمه دایرې یو بل سره سمې نه دي یو ځای سوي نو دا یوه دایره نه ده بلکې نورو شیانو غوندې ښکاري لکه د هندواڼې دوې برخې لکه شنه برخه یې چې د سرې برخې په سر ایښودل سوي وي. ښه نو دا یوه پوره دایره ده ځکه دوه نیم دایرې په سم ډول سره یو ځای سوي دي. په دې شکل کې خو یو بل سره یو ځای سوي هم دي. نو ځواب مو دا پاسنی دی. اوس له دې کوچني مستطیلونو نه په ګټې اخیستلو سره یو غټ مستطیل جوړ کړئ. په دې شکل کې خو مستطیلونه یو بل سره په پوره توګه یو ځای سوي نه دي خو دلته بیا یو ځای سوي او دا غټ شکل یو دوه درې او څلور ضلع لري. نو همدا سم ځواب دی. دا لاندې شکل خو مستطیل ته نه پاته کیږي لکه د ال په شان دی. نو دا سم ځواب نسی کېدی. نو په نښه کړئ ځواب مو سم دی.